د انسانیت دښمنه امریکا د بشرپالنې تمثیل کوي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې لیکلي چې تېره اونۍ امریکا په اوکراین، منځني ختیځ او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړې د روان ساتلو او لا ګرمولو په موخه 15 میلیارده ډالره مرسته منظوره کړه. د دغو مرستو یوه لویه برخه یې اسرائیلو ته ځانګړې شوې او ښکاره خبره ده چې د اسرائیلو صهیونیست رژیم به دغه پیسې د بېګناه او بېدفاع ملکي فلسطیني وګړو د وژلو او ځورولو لپاره استفاده کوي. مبصر زیاته کړې چې امریکا په غیر مستقیمه توګه د فلسطینیانو د وژلو او د هغوی د ځمکو د غصب په برخه کې د اسرائیلي صهیونیست رژیم ملاتړ په داسې مهال کوي چې تازه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د بشر ضد کړنو په اړه راپور خپور شوی او ویلي دي چې ګواکې ځینې هیوادونه د انسان حقونه تر پښو لاندې کوي او د بشر ضد کړنې ترسره کوي. په تبصره کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا دغه ادعا په داسې مهال کوي چې په ډېرې سپین سترګۍ سره په خپلو بشر ضد کړنو سترګې پټوي او د وروستیو راپورونو په حواله د امریکا پولیسو هغه لاریون کوونکي او محصلین هم نیسي او ربړوي چې د غزې په ملاتړ لارو کوڅو ته راوځي او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. د مبصر په اند که له اسرائیلو سره د امریکا، انګلستان او ځینو نورو هیوادونو ملاتړ نه وي، هیڅکله د فلسطینیانو ځمکې نشي غصبولی او نه یې وژلی شي. خو دا د امریکا مرستې دي چې صهیونیست رژیم یوازې په تېرو شاوخوا شپږو میاشتو کې د غزې 15,000 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدان او نږدې 80,000 یې ټپیان کړل. د بېځای شوو او لوږې سره د مخ کسانو خو شمېر نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیږي. مبصر زیاته کړې چې که امریکا رښتیا هم بشرپالنه غواړي نو همدغه میلیاردونه ډالر باید په نړۍ او په ځانګړې توګه غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د وږو خېټو د مړولو لپاره کارولي وای. مبصر پورتنوي څرګندونو ته په اشارې څرګنده کړې چې په دې اساس نړۍ او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د امریکا، اسرائیلو او ځینو نورو هیوادونو د دغې سپین سترګۍ مخه ونیسي.